کوم ځکه فساد نو هر سفر کبه مو چپورته کوله پکې یعنی نور نو د بوی راوته د فساد هر ځکه چې تاسو ماته ښکارا کوي انرژي او په وزارت کې تاسو وګورئ موږ چې اول راغلو دی بندونه د سیزان شي ول چې فرمایشي هغه بندونه چې کلک زره ممسایت نقص رسي هغه پکې به بنول هغه بندونه چې لږ بل جالب تاسو کوم بندونه د دې په ځای چې د تخنیکی منطق پر اساس باندې ډیزاین شي بندونه د ولایتونو او د ملیتونو پر بنسټ باندې او د قومونو پر بنسټ باندې ډیزاین شوی یو بند فلانکی ټبر ته جوړو یو بل بند فلانکی تم جوړ شي یعنی تاسو وګورئ تر کومې اندازې پورې دغه قصال ته روانه داخله او دفاع تاسو ته نه وایم دا چې په زرهاو خیالي عسكر ولکنه ماش به اخیشته معلوم نه و چې دا ماش چی رزي اردو عسكر به ماش اخیشته معلوم نه و چې چی رزي یا شاوې به تاسو ته وایم یعنی تر اندازې پورې کېده چې د خره غوښه به عسكرو ته ویشله تاسو وایئ چې تدارکات کس ونه څنګه دا خبره چې کېدل چا کول یعنی دا د غوښه قراردادیان نه دي د غوښه قراردادیان چې د اردو د غوښه قرارداد به درلوده یعنی د دې په ځای چې د پسته غوښه یا د غوي غوښه اردو عسكرو ته ورسي په قندوز کې موږ قراردادي ګرځي چې د خره غوښه خرڅوله په ملي اردو باندې په پولیسو باندې کس مو گزارش مو ورک موږ تدارکات است گزارش مو ورک چې دا کس ته موږ ته راپور راغلی دی چې پولیسو ته په قندوز کې د خره غوښه ورکړي نو یعنی تاسو ته وایم چې کوم ځکه فساد خو دا ټول زه تاسو ته د خیالي مکتبونو وایم تاسو په دې یو مکتب قیمت څومره یو مکتب قیمت $15,000 باندې په شپږ صنفي د تیګو مکتب جوړیده دا ستاندرد نرخ په بازار کې موږ $15,000 باندې تاسو فکر کوئ چې دومره پیسې لګي موږ چې راغلو هغه مکتب په $8,000 باندې جوړیده 1 کیلومتر سړک قیمت $1,100,000 منګه چې راغلو دا به قیمت نشوي نرخو منګه راغلو په زون مرکز کې کوم ځای چې امنیت تر 2.5 لک $3 پورې یو کیلومتر سړک نرخ راټیټ شو ساختمان $850 دولت خرڅو $850 فی متر مربع خپل دولت د قرضې سره خرڅو وزارت شهرسازي منګه چې راغلو ساختمان $300 تمامېده جمع عاید یعنی کوم ځکه فساد نو چې چیرې به موزای پورته ک یو شی برو تر څو چې هغه به اصلاح کوو دغه ډلې او دا د سينو هغه دغه ترشا سیاسي احزاب اقوام امغه وکیلان امغه خلګي چې دغه کسان به حمایت کول هغه به ټول موږ سره وپاریدل یعنی د سی بنو موږ به شادي کس یو قرارداد کې یو قراردادي به بدل شو تاسو پیږي بسته به زون به بدلیده موږ د نفت او غاز یو قرارداد درلوده یو قراردادي و چې د نفت هغه به کو باید کوالټي اشورنس به کو په سرحد کې د نفت چرزي سامپلګيري به کوله چې دا مطابق د کوالټي دی کنه دی د 2009 نه تر 15 پورې د قرارداد سره بل ته طلب بل شي موږ لاړو چې د قرارداد او طلبي ته ولې نسپاري دا نفر ولې دومره پیسې اخلي یعنی تاسو پیږي تر اخر زموږ د حکومت پورې زموږ زور نه رسیدي چې د نیوي قراردادي چې په آزاد بدین کې په آزاد د طلبي کې قرارداد ګټل دي قرارداد ورسپارو یعنی دا کس دومره زور ور دی هغه قراردادي تاسو ته وایم دغه کې چې د خره واخې خرڅوله ورکول هغه مراونی مو کابل ته مو پولیس ته مزنګو جرایم سنگین کس راونی مو 3 میاشتې وروسته کس خپل بیرته د زندان وتلی او زما په ما هر پنځشنبه د شفافیت جلسه درلوده زه بخپل کې نستلم زما ټول ټیم به کې نسته او ټول ارڅوک چې براتله آزاد بول چې راشي زموږ سوالو کې قراردادیان به براتله ادارات به براتله میډیا به براتله او نور د اورګانونو چې زموږ څارنه کوله هغه به براتله کمیسیون دسترسی په اطلاعات هغه به براتله ټول براتله کاس په دغه جلسه کې بیرته راغی او زما مخې ته کېناست یعنی د سينو چې فساد د سيو چې منګ ایجاد کړی فساد را پاتې شوی او کلک پوخ فساد را پاتې شوی د اردو مثلا د پوچو قرارداد تاسو معلومه دي کنه وزارت دفاع کې $100 میلیون ورکو بيخي ها د ریشیانو قرارداد تاسو معلومه دي په وطن کې شنه سیمه ده هغه کې زیر تکی قرارداد کړي ځکه چې قراردادي هغه تکای درلوده لا کوم چې دوی د خواسته قراردادي ریفورم راغی دا به منو چې ریفورم راغی او زه دا منم چې فساد تر اخره پورې مشتون درلوده لیکن زموږ واقع حضور کې همدغه مرکیده